السلام عليكم. داسې چې کوم ځای ولاړ یم نو دلته دې ته وایي چپل وایي او د دې ځای کې د زم ده تاسو په دې بورډ باندې ویلې الیزابت لاین دا یو نوی ټرین شروع شو او دې ته به زه نن په اوله ځل ځم د دې اوله ورځ ده داسې ډېر غټ پروجیکټ و دغه شو دا د اوله ورځ مې زه د اوپننګ سرمني ځم خو دا دغه دی په دې کې زه اوس کېنم ده زبردست دا د دې حل دی د دې د چت دا دی دا نوی سټیشن دی جوړ کړی په دا ډېر زبردست ډېر خوندور دا کوي دا نوی شروع شو د دې سره وکړو په دې باندې دومره سهار دغه وه چې زه تاسو ته نشم ویلی اوس چې زه ولاړ یم نو زه دلته ولاړ یم دا وایي چپل دی دلته دی او زه به ځم په دې کې چې کوم دی دا ډېر دغه دی داسې زبردست سکیټ په ډول لري دا نوی دغه دی تاسو ته ښیم بیا وښیم تاسو زه دا تاسو وایي نه ډېر ښکلی دی زبردست دی دا د دې کنسټرکشن چې کوم دی نو دا ټول دا رنګونه بیا سپیشل ډېر د دغه دی دا خزه پوه شو دې داسې ډېر مزهدار ډېر ښکلی زبردست پته لګي دا وایي دا پورته دا ښایي چې په یو منټ کې را روان دی په 2 منټه کې را روان دی په 6 منټه کې را روان دی بس ډېر داسې ټول سوالای شي چې ما په شو کې شي په دې خپل کې خبره زبردست زه په دې کې دا د اول ورځ ده زه په اول ورځ ځم دا د الیزابت لاین بجې باندې د دې ټرین افتتاح شو This is the train to 24 مې دی via Canary Wharf. پوه شو ښکلی دی رنګ او Next station. رفتار مثل کتو خبر ډېر زبردست شغال یې کوي لکه د بوران ټول چکر والے زما په شان دي دا چې زموږ د کرایې نه لګي که نه دا دغه دی متکل الذي فی الله تري زمونږ دا په دغه وجه باندې چې کوم دی ټول بوډاګان دغه چې د ګاډي دغه مزه واخلي ښه بوډاګان زیات په دې وخت چې زه ګورم ما ته درې دی دا ټول بوډاګان زما په شان دي زموږ دغه کاتفي دا مزه ده چې ګره ټول پکې چکر وواله ټنل نه راووتو پورته په ځمکې ته راوختو دا وه زه تاسو ته ښیم چې د سپیډ څنګه دی دا پوه شو دا سکسټن شي په دې نه به اندازه ولګي قرار یې کړی بوراق بچی دی سټیشن دی اوس کوزېږم دغه نه بیا واپس ځم کته ابي وډو دغه زه په اوله ځل راغلم داسې سټیشن مخکې نه یم راغلی هغه د ریل نه وجه نه د ګاډي نه وجه دلته راورسېد دا ابي وډ سټیشن دی دا دی ابي وډ دا د دې ټرین پر پلې ده باندې اصل کې دا دی دا ابي وډ ورسم سټیشن هم وایي ډېر څه مزېدار دی
دا داسې خوندور شان سټیشن دی ډېر زیات زبردست او ټول دغه علاقه دی د های سټریټ هم زه ورځم ګورم چې یاره دا څنګه دی بیا اوس د هغې یو بل دغه جوړوم چې هغه به تاسو ووینئ او بیا څنګه دا مطلب ختلی دا داسې ډېر څه زبردست دی ښکلی مزهدار ډیزاین دی ډېر زیات زبردست دونه ښکلی چې څه ووایم اسپیډنټ ته روان دی بیا روان شو صرف د روانېدو لوکوټې دغه خیمه چې دا وایي چې روانېږي څنګه دی ښکاري څنګه دا د اسپیډنټ ته لاره چې زه ولاړ یم ابي روډ وایي دا کوم سټیشن زه ولاړ یم د روډ سټیشن دی یادی دنواله دی زبردست باران پکې راځي تکسو شي دغه د باران په شپه ده زبردست ده See it, say it, sorted. کې زیات چې دی نو دا څنګه سیلاني خلک ناست دي لکه پکې کوم اصلي سورلۍ پکې کوي دا ولې ورځې مازه چې اخلي ځای شاته هغه خلک باران ورېږي زبردست دی تاسو وینئ कहाँ से ताल्लुक है आपका कहाँ से ताल्लुक है नहीं ना यू आर फ्रॉम इंडिया साइड और इंडिया ओके यू कांट स्पीक हिंदी उर्दू समझ आती है हाँ समझ आती है तो विच एरिया यू बिलोंग कहाँ से बिलोंग करते हो कौन से एरिया से बिलोंग करते हो पंजाब पंजाबी पीपल स्पीक हिंदी एंड Punjabi. You don't speak. He looks for Sardar, but does not. Are you not Sardar? Oh, what? To which area you belong? Same area, Punjab. But you are not like him. Doesn't matter, it doesn't have to be the same. मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ कस्टम हाउस स्टेशन दे दल पर कुछ नहीं मदा को पे दादा नहीं दे दादा ट्रेन दे दादा के दादा अवस्था का दादा के ने इंदल दादा डेरा मजा कई कि दा ओपन के टनल के ने दे मजा बे बल शांति दा वो ने दा दो दा तो है so the point होई नहीं اظن قد جاء صوره كوتش دي ما خليناها كوتش دي لكنها دبيجي باي باي کوسه غواړم چې په تر وخته ډېر څه مزه دا هغه ته ورځم بل ټرین ته خېجم دا ته ډیر لار وي تاسو ته روان شو په ډینټن ته دا ته ورته so nowhere can start